دا د انګلیسي ژبې لوست خپرونه ده. د انګلیسي ژبې لوست خپرونې درنو اوریدونکو او د انګلیسي ژبې لوست مینوالو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. یو ځل بیا انګلیسي ژبې لوست ستاسو هرکلی کوو. د نن درس نیو انټرکام بوک 1 پیج 23 یا درویشتم مخ Presentation 6. Presentation 6. Answering the door. په دروازه کې ځواب ورکول. Answering the door. په دروازه کې ځواب ورکول. Hello Bob. سلام باب. Is Lisa at home? آیا لیزا په کور کې ده؟ Is Lisa at home? آیا لیزا په کور کې ده؟ ځواب ورکوي. Yeah, Ted, come in. هو Ted, راځه دننه. Come in, دننه راشه. She is in the dining room. دی د خوراک په کوټه کې ده. Introduction 7. محاوره ده. Answering the door. په دروازه کې ځواب ورکول. Ask and answer questions as in presentation 6. داسې پوښتنې وکړئ او ځواب ورکړئ لکه presentation 6 یا شپږم کې. Hello. دلته به یو نوم تاسو ولیکئ. Hello. نجیب. Is اکرم at home? یا دلته یو بل نوم تاسو ولیکئ. یا خوشحال. Come in. دننه راشه. He is in the living room. He is in the living room. دی د استوګنې په کوټه کې دی. Hello, نجیب. Is اکرم at home? آیا اکرم په کور کې دی؟ یا خوشحال. Come in. دننه راشه. He is in the living room. دی د استوګنې په کوټه کې دی. Now turn the page. Page 24. څلرویشتم مخ. Listening. غوږ نیونه. Look at each picture and listen to the questions. Write yes or no. Look at each picture. هر یو تصویر ته وګورئ and listen او غوږ ونیسئ to the questions. پوښتنو ته write yes or no. هو یا نه ولیکئ. دلته تاسو ته تصویرونه درکول شوي دي او تاسو نه پوښتنه کیږي چې آیا باب د استوګنې په کوټه کې دی یا مایک په کور کې دی یا لیزا په اشپزخانه کې ده. که چیرې تصویر یا عکس همداسې ښودل کېده نو تاسو یس ولیکئ او که سم نه و نو. پوښتنې داسې دي. 1. Is Joyce in the dining room? Is Joyce in the dining room? آیا جایس د خوراک په کوټه کې ده؟ 2. Is Ted in the kitchen? Is Ted in the kitchen? آیا Ted په پخلنځي یا اشپزخانه کې دی؟ 3. Is Bob in the bedroom? آیا Bob د خوب په کوټه کې دی؟ Is Bob in the bedroom? آیا Bob د خوب په کوټه کې دی؟ 4. Is Lisa in the living room? Is Lisa in the living room? آیا لیزا د استوګنې په کوټه کې ده؟ Is Lisa in the living room? آیا لیزا
د استوګنې په کوټه کې ده. 5. Is Sam in the bathroom? Is Sam in the bathroom? آیا سام په تشناب کې دی؟ 6. Is Adela in the yard? Is Adela in the yard? آیا Adela په انګړه کې ده؟ Is Adela in the yard? آیا Adela په انګړه کې ده؟ answer ځوابونه. اوس وګورئ چې ستاسو ځوابونه درست دي او که غلط. 1. No. 2. Yes. 3. No. 4. Yes. 5. Yes. 6. No. Page 25. Pronunciation. تلفظ. Repeat these sentences. دغه جملې تکرار کړئ. Repeat these sentences. دغه جملې تکرار کړئ. 1. Is Joyce at home? Is Joyce at home? دغه کرښه چې تاسو وینئ دا د غږ ټیټوالی او لوړوالی ښیي. Is Joyce at home? Yes. She is in the yard. She is in the yard. 2. Is Sam at home? Is Sam at home? Yes, he is in the bathroom. Yes, he is in the bathroom. 3. Is Ted at home? Is Ted at home? Yes, he is in the kitchen. Yes, he is in the kitchen. 4. Is Bob at home? Is Bob at home? آیا Bob په کور کې دی؟ Yes, he is in the dining room. Yes, he is in the dining room. هو، دی د خوراک په کوټه کې دی. 5. Is Adela at home? Is Adela at home? Yes, she is in the bedroom. Yes, she is in the bedroom. 6. Is Lisa at home? Is Lisa at home? Yes, she is in the living room. Yes, she is in the living room. هو، دی د استوګنې په کوټه کې ده. Silent reading. خاموش لوستل. Silent reading 10. دا درس به یو ځل زه درته ولولم او وروسته د دې درس د ختمېدو نه تاسو د ځان سره بیا خاموش هم ولولئ او بیا یې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. دا درس به یو ځل زه درته ولولم وروسته به یې تاسو د ځان سره خاموش ولولئ او پوښتنو ته به یې ځواب ووایئ. دلته تصویرونه دي. یو عکس ښیي چې څوک په کوم ځای کې دی. Bob is on the telephone. 1. Bob is on the telephone. 2. Howard Young is answering. 3. Ted is in the dining room. 4. Liz is in the kitchen. 5. Joyce is in the yard. 6. شپږم کچېرې تاسو پوهیږئ چې یو څوک په دغه ځای کې شته خو ډاډه نه یئ، مطمئن نه یئ او یا نشته، نو تاسو کولی شئ کچېرې ډاډه یئ ووایئ I think so او که ډاډه نه یئ I don't think so. زه فکر نه کوم. I think so. زه همداسې فکر کوم. او که ډاډه نه یاست I don't think so. زه داسې فکر نه کوم. یا کولی شئ ووایئ
I don't know. زه نه پوهیږم. 1. اول عکس ته وګورئ. Hello. Is Mike at home? آیا مایک په کور کې دی؟ 2. Just a minute. 3. Mike. دلته عکس دا ښیي چې پوښتنه یې کړې ده چې آیا مایک دلته شته؟ 4. Mike. بیا هم دلته مایک ګوري. 5. Mike. دلته ځواب ورکوي. He is at the library. 6. Sorry. Mike is at the library. Answer the questions with yes, no or I don't know. ځواب ورکړئ پوښتنو ته په هو، نه او یا زه نه پوهیږم. 1. Is Mike at home? آیا مایک په کور کې دی؟ 2. Is Eleanor at home? 3. Is Ted in the living room? 4. Is Mike at the library? 5. Is Ted studying? ځوابونه دي. 1. Is Mike at home? No. 2. Is Eleanor at home? I don't know. 3. Is Ted in the living room? No. 4. Is Mike at the library? آیا مایک په کتابتون کې دی؟ Yes. 5. Is Ted studying? آیا ټیډ مطالعه کوي؟ Yes. که تاسو په دریم عکس کې وګورئ. Ted is in the dining room. خو هلته د ده سره کتاب دی، مطالعه کوي. نو ویلی شئ Yes. یا لکه پخوا مو چې ویل، که چیرې ډاډه یئ I think so، او که ډاډه نه یئ I don't think so یا I don't know. Now turn the page. Writing 11. Write the sentences on a piece of paper. Capitalize and punctuate them. Writing 11. یولسم لیکل. Write the sentences. د جملې ولیکئ on a piece of paper. په یو کاغذ باندې. پیس ټوټې ته وایي. د کاغذ په یو ټوټه خو موږ خلاصه باید وکړو. په یو کاغذ باندې. Capitalize and punctuate them. په کوم ځایونو کې چې د غټو تورو استعمال ته ضرورت وي په غټو تورو، او په کوم ځایونو کې چې نقطه ګذارۍ ته یا علامه ګذارۍ ته ضرورت وي هلته نقطه، سوالیه یا علامه ندایه دا شیان ولیکئ. په انګلیسي ژبه کې هر وخت جمله په غټ توري شروع کیږي. خاص نوم په غټ توري پیل کیږي یا په غټ توري شروع کیږي. کله چې جمله پای ته ورسیږي فول سټاپ یا نقطه به ولګوئ. که چیرې جمله سوالیه وي په اخر کې د سوالیه علامه. 1. Bob is on the telephone. Bob is on the telephone. 2. Is Mike at home? Is Mike at home? 3. He is in the bedroom. Just a minute. 4. Is Ted in the living room? Is Ted in the living room? 5. This is Tushu E2. This is Tushu E2. یو ځل بیا تکراروم. که چیرې خاص نوم وي لکه د اشخاصو نومونه یا د ځایونو نومونه، د اشخاصو نوم لکه باب، سام، لیزا یا شریف، احمد، جاوید، اقبال، اکرم، داسې خاص نوم وي
نو په غټ توري پیل کړئ. که چیرې خاص ځای وي بیا هم په غټ توري ولیکئ یا په غټ توري پیل کړئ، لکه خوست، کابل، اسلام آباد، واشنگټن، لندن. هر وخت جمله په غټ توري پیل کړئ. د جملې په پای کې نقطه ولګوئ او که چیرې جمله سوالیه وي په آخر کې د سوالیې علامه. د انګلیسي ژبې لوست خوږو اورېدونکو، زموږ د نن درس همدومره و. تر راتلونکي مو په مهربانه څښتن سپارو. خوښ او خوشحاله اوسئ.